زبند په بند اندام اندام شیندلی یم صاحبه زبند په بند اندام اندام شیندلی یم صاحبه زه بیا هم پر راغلی عذاب غلی یم صاحبه ما څو وارې د بندو دروازو تماشه وکړه ما څو وارې د بندو دروازو تماشه وکړه زه څو وارې په زړه زړه کې درغلی یم صاحبه ډېر ښه دی څه زه هم د غزل د نغمهګرو سره مست وم څه زه هم د غزل د نغمهګرو سره مست وم څه تا هم په توده غېږ کې نیولی یم صاحبه السلام علیکم ګرانو کتونکو سلامونه او نیکې هیلې ومنئ پروګرام پیرزونې سره زه یم ستاسو کوربه محمد شاه دلکش څنګه چې تاسو ته پته ده پروګرام پیرزونه کې موږ ځان سره شاعران ادیبان میلمانه کوو هغوی سره د هغوی په ژوند باندې خبرې کوو د هغوی په فن باندې خبرې کوو او هغوی نه د خوند او رنګ شعرونه اورو په دغه لړ کې راسره نن غزل مومند صاحب میلمه دی دوی نه به د خوند او رنګ شعرونه هم اورو پوښتنې به ترې هم کوو ټولو نه مخکې پروګرام پیرزونه کې غزل مومند صاحب ته سلامونه او احترامات علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته مننه جی خروار مننه بېشماره مننه چې تاسو دلته زموږ د تپوس دپاره راغلی یقینا ستاسو احسان زه نشم هېرولی د حد نه زیاته مننه کوم غزل مومند صاحب د خپل شعر په وجه باندې د خپل خدماتو په وجه باندې مو ډېر زیات مینوال ځان له جوړ کړي ډېر زیات مینان مو ځان له جوړ کړي دي خو د پیرزونې مینوالو سره ستاسو اول ځل ملاقات دی دوی دپاره خپله پېژندګلو وکړي چې غزل مومند څوک دی د کوم سره تعلق ساتي مننه جی زه زما غزل مومند نوم دی مومند ضلع مومند سره مې تعلق دی حلیمزی زموږ قوم دی او بدلته مومند کې چې کوم دی خاص کر د مومند په خاوره باندې اوسیږو دا وخت هم زه په مومندو کې اوسیږم صحیح غزل مومند تاسو ته یاد وي چې د شاعرۍ سره سره غزل مومند صاحب ډېر ښه عالم دی مفتی دی او مونږ پې فخر کوو ویاړ کوو پیرزونې ټیم پې فخر ځکه کوي چې مونږ داسې ښه شاعران لرو چې هغه د شاعرۍ سره علم هم کوي او علم خورئ هم غزل مومند صاحب د شاعرۍ سټارټ مو د کوم دور نه اخیستی دی شاعرۍ سټارټ یاره که زه ویم نو شاعري څوک شروع کولی نه شي شاعري په خپله د سړي نه شروع کېږي نو کوم وخت کې چې زما نه شاعري شروع شوې ده نو زما په اندازه دا هغه وخت چې هغه ما ته اوس نه دی یاد یعنی مطلب دا چې زه دومره ماشوم وم چې ما ځان کې دا صلاحیت لره خو کله کله به ما وبه نه توانېدم د دې هغه برسیره به مې نه که وروستو د صفوی نه پس د ملګرو د ملاقاتونو نه پس د بعضې ملګرو د مشورو او د هغوی د محنت نه پس مال الله دا صلاحیت راکو فخر پې کوم صحیح غزل مومند صاحب تاسو مفتی ستاسو دا کم کار چې دی کم زیار چې دی دا د په دې کې خو د شاعرۍ څه ځنډ نه دی راغلی مطلب شاعرۍ خو د شاعرۍ مخه خو یې نه ده نیولې یاره جی څومره که چېرته غور څه وکتې شي څومره تفاسیر چې دي د قرآن او څومره فقهي مدلل کتابونه دي د فقهي که څومره د احادیثو مدلل کتابونه دي اشعار په ټولو کې موجود دي د ټولو نه بالکل زه به دا ویم چې اشعار پکې واضح دي او ډېر زیات هم پکې دي بعضې داسې فقیه تیر شوي لکه زه به دا ویم علامه شامی صاحب د فقه حنفي او مشهور کتاب دی رد مختار شامی باندې چې کوم مشهور دی دا یو لوی او بهترین شاعر تیر شوی داسې نور چې کوم دی علامه غزالی صاحب دی علامه ابن حجر صاحب دی یا مطلب لکه نور داسې غټ سرپرستان تیر شوي دي غټ علما تیر شوي دي اکابر چې څه ته وي نو هغوی ټول د شاعرۍ کتابونه هم میلاویږي د هغوی په هر یو کتاب کې که ته وګورې په سوونو په زرونو په کروړو باندې اشعار په هغې کې میلاویږي د صحابو د دور نه دا چې کوم دور د اشعار روان دی د بیبي عایشې نه رضی الله تعالی عنها زموږ مور بیبي د هغې نه چې کوم دی اشعار ثابت دي په حدیثو کې شته یا داسې نور صحابه بلکې زه دا ویلی شم په تسلسل سره چې کوم دی اشعار په عربو کې خو ډېر زیات وو په هغه وخت خو هغه اشعار د جاهلیت وو بعضې پکې مطلب لکه حسان ابن ثابت صاحب لکه ښه شاعري هم پکې شوې ده خو د شاعرۍ یو خاص تاریخ دی
اسلام مغیله او خو مطلب حوصله افزایی کړي دا چې کله ښه شاعري خو چې کله ښه شاعري نه د مطلب لکه د قوم د حوصله افزایی د پاره نه د اسلام مطلب لکه حوصله افزایی فکې نه د هغې غندنه کړې ده. صحیح. ملګرو تاسو ته د یاد وي چې قاري صاحب په ډاګه کړه چې هغه شاعري نه ده کوم چې د هوس دپاره کیږي او کوم چې د قوم دپاره کیږي، کوم چې د خاورې دپاره کیږي، کوم چې د پښتو ژبې دپاره کیږي یا د خپلې ژبې دپاره کیږي، نو هغه شاعري قرآن هم اجازت ورکړی دی. قاري صاحب محترمه شاعرۍ کې مو په څه شي ډېر زیات کار کړی دی؟ غزل، نثر، چاربیته، ټپه، څه شي؟ یاره جي دا د هرې زمانې یو خپل چې کوم دی یو زه به دا ویم چې یو خوښ صنفي. یو وخت داسې و چې په پښتنو کې چاربیت ډېر یو ښه یو نوموړی نوم او یو ښه صنف و، یو دور و که نه. نو بیا د هغې نه پس نیمکۍ راله، سندره راله، ټپه پکې هم تېره شوې. دا وخت چې کوم دی زما د اندازې مطابق د غزل دی. نو د دې په وجه د وخت تقاضو ته مې کتلي دي، په غزل باندې هم ډېر کار کړی. صحیح. خوښه دی نه چې پیرزوني مینوالو سره خپل غزل شریک کړي؟ خامخا جي غزل خو تازه غزل دی را سره، یو څو ورځې بلکې شوي دي چې لوګې ته خیږي. جي ارشاد اوروي. رسته جام ستاله رخسار وهم او زما. رسته جام ستاله رخسار وهم او زما، زه د خپلې ځوانۍ تار وهم او زما. آی های ډېر ښه دی، بیا ووایه. مننه جي. رسته جام ستاله رخسار وهم او زما، زه د خپلې ځوانۍ تار وهم او زما. یو سړی چې د تورخم مزه یې راخ که، یو سړی چې د تورخم مزه یې راخ که، دا شیطان په استغفار وهم او زما. دا شعر بیا وایه. مننه جي. یو سړی چې د تورخم مزه یې راخ که، دا شیطان په استغفار وهم او زما. ډېر ښه دی. ما په خپل وجود تړلی دي تارونه، ما په خپل وجود تړلی دي تارونه، زه په خپل زخم ستار وهم او زما. بیا وای دا شعر. مننه جي. ما په خپل وجود تړلی دي تارونه، زه په خپل زخم ستار وهم او زما. ډېر ښکلی دی. او که په ځان ماتم کوم وژل کېږم، که په ځان ماتم کوم وژل کېږم، خپل ټټر څومره په ډار وهم او زما. ډېر ښه. او مقطع داخلي چې د غزل په مخ د فن ګوتې راکاږم، د غزل په مخ د فن ګوتې راکاږم، نغمګرو سره لار وهم او زما. وا د غزل په مخ د فن ګوتې راکاږم، نغمګرو سره لار وهم او زما. غزل صاحب مخکې دې هم اورو. خامخا جي. بل غزل دی چې ارشاد. ما د خپل سوي وجود څو لپې ری خوړلي، ما د خپل سوي وجود څو لپې ری خوړلي، ما د دې قام د پرمختګ د پاره شپې خوړلي. ډېر ښکلی دی، بیا ووایه. ما د خپل سوي وجود څو لپې ری خوړلي، ما د دې قام د پرمختګ د پاره شپې خوړلي، او د خپو تلیمې په نڅا تڼاکې شوي یاره. د خپو تلیمې په نڅا تڼاکې شوي یاره، تمام غږېږم لاسونه مې چمبې خور. د خپو تلیمې په نڅا تڼاکې شوي یاره، تمام غږېږم لاسونه مې چمبې خوړلي، او زه په خپل ذات کې د سپوږمۍ په شان رڼا لرم. زه په خپل ذات کې د سپوږمۍ په شان رڼا لرم، ما د رومي د کتاب 200 صفحې خوړلي. ډېر ښه دی، بیا وایه دا شعر. زه په خپل ذات کې د سپوږمۍ په شان رڼا لرم، ما د رومي د کتاب 200 صفحې خوړلي. او زه د روانې ډرامې ستاینه څنګه وکړم، زه د روانې ډرامې ستاینه څنګه وکړم، 15 زامن راله د غره د سر مورچې خوړلي. حد دی یار په دې شعر. مننه جي. دا شعر بیا وایه. زه د روانې ډرامې ستاینه څنګه وکړم، 15 زامن راله د غره د سر مورچې خوړلي، او هغه سړی یم
چې د خپل زخم رڼا ته ناست وم هغه سړی یم چې د خپل زخم رڼا ته ناست وم هغه غزل یم چې د لوږې مې تسبیح خوړلي شعر هم بیا ووایه هغه سړی یم چې د خپل زخم رڼا ته ناست وم هغه غزل یم چې د لوږې مې تسبیح خوړلي واه غزل صاحب کمال دی په هر یو لفظ په هر یو ټکي په هر یو شعر مو کمال کړی دی حد مو پې کړی دی غزل صاحب دې شعرونو لا دغې ټکو لا دغې لفظونو لا کتابي شکل مو ورکړی دی که نه ورکوئ به یاره جی کتاب خو لا تر دې دمه نه خواهش لرلی دی چېرته او نه اراده شته دی بلکې زما زه خپلې شاعرۍ ته په یو پاخه نظر باندې نه ګورم نه کتی شم ځکه زما استادان شته دي دا وخت زه اصلاح اخلم په دې وخت کې قیصر افریدی صاحب دی الله ژوندی لري زده کړه ترې کوم ممتاز اورکزی صاحب دی ډېرې مطالعه کوم او داسې نور ملګري دي ډېر نږدې ملګري شته دي نو زه خپله یو استاد شاعر ځان نه ګڼم نو دې د وجې زما کتاب ته لا تر دې دمه توجه نه ده کړې خاص کر د کتاب ویونکي د کتاب مطلب لکه کتاب نه زده کوونکي یا د کتاب نه اخذ کوونکي خلک ډېر کم دي نن سبا نو دا وخت لا تر دې دمه د کتاب اراده نشته دی آینده کې انشاءالله که الله توفیق راکړه ملګرو مشوره وه نو کتاب به هم راشي ضرور زه به وایم ډېر تادیب یې وکړه جلدي پې وکړه چې دا ستا الفاظ خلکو ته ورسیږي او که تاسو چېرته په دې باندې ځان خاموش پاتې کوئ دا به د ولس سره ناانصافي وي او تاسو ووایئ چې زه خپل شعر ته لکه درونوالي نظر باندې نه ګورم دا ستاسو لویوالی دی بلکل ستاسو په شعر کې هغه مواد پراته دي هغه مواد په ښو شاعرانو شعرونو کې نشته دی غزل صاحب نور هم را سره څه شریک کړه چې د موقع نه پیدا واخلو دا یو څو شعرونه به د غزل نه مخکې ویم چې انقلاب په سینه کې د موده شم انقلاب په سینه کې د موده شم زه کتاب په سینه کې د موده شم ډېر ښه دی چې ستا یاد لمانځم ښې ډېرې شمې وخورم چې ستا یاد لمانځم ښې ډېرې شمې وخورم بیا ګلاب په سینه کې د موده شم ډېر ښه دی ډېر ښکلی چې ستا یاد لمانځم ښې ډېرې شمې وخورم بیا کتاب په سینه کې د موده شم میخانې ترورۍ تخپې کړمه ماښامه میخانې ترورۍ تخپې کړمه ماښامه او محراب په سینه کې د موده شم زه خوب نه کوم نغمې کوم سړیا زه خوب نه کوم نغمې کوم سړیا زه رباب په سینه کې د موده شم نور یو دوه شعر دي چې بیا را یاد مشي ګل رنګه پریزاده بیا را یاد مشه ګل رنګه پریزاده بیا مې را مشه په خیال کې سپاره ستا په نه راتلو خاموش احتجاج داسې ستا په نه راتلو خاموش احتجاج داسې ما به کېښودله ټال کې سپاره ډېر ښه دی دا شعر ووایه ستا په نه راتلو خاموش احتجاج داسې ما به کېښودله ټال کې سپاره او دا یو غزل دی حصار زنځیر غلام آزادي حصار زنځیر غلام آزادي ما ټول عمر لمانځلې له ناکام آزادي ډېر ښکلی دی او ما آزادوه د اخبارونو په سرخۍ ما آزادوه د اخبارونو په سرخۍ تر څو به مې تیر باسي په ګمنام آزادي ډېر ښکلی دی ته پرانیزه سرجي زما د خولې نه دا پټۍ ته پرانیزه سرجي زما د خولې نه دا پټۍ راواړوه کاسه تمام آزادي حد دی بیا وایه دا ته پرانیزه سرجي زما د خولې نه دا پټۍ راواړوه کاسه تمام آزادي راځئ چې اثر واخلو د جنت له نظارو راځئ چې اثر واخلو د جنت له نظارو راځئ چې چرته وګورو څو ګام آزادي ډېر ښکلی دی راځئ چې اثر واخلو د جنت له نظارو راځئ چې چرته وګورو څو ګام آزادي ما پوی کړه د یو چا نه څنګه واخلمه بوسه ما پوی کړه د یو چا نه څنګه واخلمه بوسه زه څنګه ځان ته وبخم معام آزادي ډېر ښه دی ډېر ښکلی ما پوی کړه د یو چا نه څنګه واخلمه بوسه زه څنګه ځان ته وبخم معام آزادي او راپورته که غزله
د هر شعر خوشبویي راپورته کړه غزله د هر شعر خوشبویي روبخه جناب له الهام آزادي. واه ډېر ښکلی دی. یو غزل سره شریک کړئ. زړه مې غواړي چې بار دې واورم، خو وخت کمی د وجې تاسو به موږ اورو، خو پروګرام به راغونډو. غزل سره شریک کړئ. بل غزل دی چې سان دې هم وایم او یم په نڅا رنګ اخلم. سان دې هم وایم او یم په نڅا رنګ اخلم، زه د زخمی تقدیر نه جدا رنګ اخلم. ډېر ښه دی. اول دې وګڼم د خپل ذات محترمه حصہ. اول دې وګڼم د خپل ذات محترمه حصہ، حیران په دې شمه چې بیا څنګه له تا رنګ اخلم. ډېر ښه دی. زما کمال ته ګوره زه د تورې شپې سړی یم. زما کمال ته ګوره زه د تورې شپې سړی یم، زه په تیاره کې هم د رڼا رنګ اخلم. ډېر ښه دی. دا شعر ووایه. زما کمال ته ګوره زه د تورې شپې سړی یم، زه په تیاره کې هم د رڼا رنګ اخلم. او د 100 روپۍ دي څو ګولۍ پې د ټوپک هم کیږي. د 100 روپۍ دي څو ګولۍ پې د ټوپک هم کیږي، خو نه په دې ستا د تصویر د ښکلا رنګ اخلم. د 100 روپۍ دي څو ګولۍ پې د ټوپک هم کیږي، خو نه په دې ستا د تصویر د ښکلا رنګ اخلم. او بیا به دې ښکل کړمه که څومره بې درکه کړې ځان. بیا به دې ښکل کړمه که څومره بې درکه کړې ځان، زه ګوره کله سم د هوا رنګ اخلم. بیا به دې ښکل کړمه که څومره بې درکه کړې ځان، زه ګوره کله سم د هوا رنګ اخلم. اوس هره شپه د یو یتیم په یاد، اوس هره شپه د یو مرحوم په یاد غزل لیکم. اوس هره شپه د یو مرحوم په یاد غزل لیکم. اوس هره شپه د یو یتیم له ژړا رنګ اخلم. ډېر ښه دی. ډېر زبردست. غزل مومن صاحب، الله دې درله ژوند درکړي چې ستاسو دا کوم خدمات دي دا مخ په وړاندې لاړ شي. الله دې ستاسو حافظه دغه شان برقرار ساتي چې د پښتو ژبې دپاره خدمت وکړي او ډېر کار وکړي. ډېر کار درته مخ په وړاندې پروت دی انشاءالله چې کوئ به. پیرزونې ټیم راغلی دی، تاسو را دلته مرکه برابره کړله. آیا سپزل داودزی دغه ستړي ته دغه زیار ته په کوم نظر باندې ګورئ؟ مننه جي. ستاسو که زما شخصي خبره شي نو ستاسو که ورځ کې 15 ځله 10 ځله 100 ځله 200 زر ځله هم شکریا ادا کېږي، دا به کمی. ځکه زه د خپلو مصروفیاتو نه د خپل ضرورتونو د خپل ذاتي ضرورت دپاره پېښور ته ډېر وخت پس ځم. 4-5 ضرورتونه ځان ته راجمع کړو بیا ځم. تاسو بغیر د دې نه چې ستاسو شخصي ضرورت دی بلکې قامي ضرورت دی، د قامي ضرورت دپاره تاسو دومره لکه منډې ترلې دي، ستاسو مطلب لکه زیار دی، کوششونه دي، نو ډېر په درون نظر ورته ګورم. داسې دومره درون نظر چې زه ویم که زه اندازه کوم د یو بل څه سره نو ما سره مساوي داسې یو بل شیز نشته چې زه تاسو ته مثال کې پیش کړم. غزل مومن صاحب، وخت مو راکړو، موږ سره مناسته وکړو، د وخت راکولو مو ډېره مننه کوم. مننه جي. بس ما سره هغه الفاظ نشته که ساده زه تاسو ته څه ځلم ویم چې مننه نو زما زړه نه مني چې مطلب لکه ستاسو شکریا ادا کوم. بیا هم زه ستاسو قرضولی یم که داسې الفاظ ما ته میلاو شو چې هغه د ستاسو مننې لایق وي، انشاءالله زه بیا تاسو ته ویم. مننه ډېره زیاته. ګرانو کتونکو، یقین وکړئ چې غزل مومن صاحب دومره خوږ سړی، دومره دروند انسان دی چې ناسته او سره ختمېدل مې زړه نه غواړي چې زه د سره ناسته ختمه کړم، بیا هم مجبوري ده، ضروري به ختمو. انشاءالله بیا به راځو او دوی سره به مرکه ریکارډ کوو، د دیو اوازونه د دیو شعرونه به تر تاسو در رسو. بیا به ملاقات کیږي سره د خپل ملګري. آیا سپزل داودزي درنه اجازت غواړم چېرته چې هاد آباد او بریالي اوسئ.